حضرت زازي د بي پي ایل مینوال او مبصرین حیران کړل. د بنګلادیش په غوره لیګ کې نوی اخیستل شوی افغان لوبغاړی حضرت زازي د دغه لیګ مینوال حیران کړي دي. مخکې له دې چې نور معلومات درکړو، مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. حضرت زازي چې د شکیب الحسن په مشرۍ له ډاګه ډاینامیټس لوبډلې سره لوبیږي، تر دې مهاله یوازې په لومړیو 2 لوبو کې 128 منډې جوړې کړي دي. هغه وړمه ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې د راج شاهي کینګز په وړاندې 78 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. او نن یې هم د کولنا ټایټانس لوبډلې په وړاندې د 15 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټو د 50 تیزې منډې وکړې او یو ځل بیا یې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د حضرت زازي په زړه پورې لوبې د بي پي ایل د مینوالو او مبصرینو پام ور اړولی دی. که څه هم فکر کېده چې حضرت زازي ښایي د هند غوره لیګ ته هم واخیستل شي، خو د ډیرو په باور نوموړی تر دې مهاله د کرکټ په نړۍ کې یو څه نوی دی، نو ځکه د آی پي ایل د لوبډلو د منیجرانو ورته پام ور وانه اوښت، خو په راتلونکو کلونو کې به حتما اخیستل کیږي. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس د یوټیوب چینل سره یو ځای شئ او د ورځنیو مهمو خبري پیښو ترڅنګ په لسګونه نورې په زړه پورې او د نندارې وړ کلتوري او ورزشي ویډیوګانې وګورئ.